په نن ویډیو کې به مونږ د ابابل سیلر اکاونټ جوړو. هغه اکاونټ چې خرڅونکي باید جوړ کړي، څوک چې غواړي خپل محصولات په ابابل کې لیست کړي، خرڅ کړي، نو د هغوی لپاره به زه نن یو مکمل اکاونټ جوړوم چې څنګه یو ښه نوم انتخاب کړي، څنګه نوم ورلیکي او څنګه لوګو او دا شیان پکې اپلوډ کړي. نو دا مهمه ویډیو تر اخره پورې وګورئ ترڅو دا بخش زده کړئ او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا کورس مې د دې لپاره تاسو ته جوړ کړی دی چې وکولی شئ په ابابل کې تاسو خپل بزنس او کاروبار رن او شروع کړئ ترڅو د هغې څخه یو ښه عاید ولرئ او افغانستان کې خپل یو خاص برانډ ولرئ. نو د ویډیو تر اخره پورې راسره اوسئ چې دا اکاونټ جوړ کړو. ستاسو د سترګو په وړاندې غواړم یو سټور جوړ کړم په ابابل اپلیکیشن کې. اول ابابل اپلیکیشن راخلاص کړئ، دا یوې راخلاص مې چې پرېږدئ چې خلاص شي. چې کله خلاص اوله خو تاسو ته دا صفحه راځي، لوکیشن مو غواړئ، خیر لوکیشن مو ورکړئ ترڅو ستاسو لوکیشن پیدا کړي. بعد هغې نه چې تاسو لوکیشن ورو ورو پیدا کړئ، منتظر یم. ښه پیدا یې کړ لوکیشن. اول خو دا بازار دی، تاسو کولی شئ د ځانه نارمل خریداري وکړئ. د نارمل خریداري دپاره مونږ اکاونټ جوړ کړی و، تاسو ویډیو ولیدله. مینیو باندې کلیک وکړئ، دې ځای نه ګوره مونږ دې ځای نه اکاونټ هم جوړ کړی. اوس راځو خپل شخصي سټور جوړو. راځو په دې اوپن سټور باندې کلیک کوئ، همداسې چې راشه اوپن سټور. اوپن سټور باندې چې تاسو کلیک وکړ تاسو دا صفحه حاضرېږي. اول تاسو باید یو کار وکړئ چې نوم په انګلیش ورکړئ خپل سټور ته. سکندر سپورټ دپاره جوړوم. چې کله تاسو دا جوړ کړه سکندر سپورټس مې څخه لیکلی سپورټس دا ده، بیا تاسو خپله یوه لوګو راوړئ دلته ولګوئ. لوګو زده کول یو مکمل درس مې ورکړی و، هغه یو لیکچر کې دی، کولی شئ پاسه یا ډسکرپشن کې وګورئ یا مو شاید لیدلی وي. زه راځم لوګو انتخابم. لوګو مې تقریبا دلته لیکلي وای یو په یو کې جوړ کړئ. تاسو کله لوګو جوړوئ فوټوشاپ والا یا خپله یو په یو کې څلور کونجې جوړه کړئ. زه په دې باندې کلیک کوم، لوګو راوړم. دا وګوره دا زما لوګو وه چې مخکې مې جوړه. بل تاسو نه کاور غواړئ، کاور مې خپله په پکسل لب کې جوړ کړ، په کانوا کې هم جوړولی شئ. دا ده، دا ګورئ هسې یو ساده هغه مې کړی، ډیزاین مې کړی. دلته که تاسو راشئ ډیټیلز ایمیج سایز وګورئ، 3 په 1. هغوی ویلي و چې 3 په 1 کې جوړ کړئ. دلته مې جوړ کړ، ډېر ساده ټکس مې ولیکه، اخري کې مې سیو کړ. دلته چې راغلم کسټوم ته په الټرا کوالټي کې مې ثبت کړ. بل شرط دا ده وایي تاسو هغه باید 2 MB نه زیات نه وي. مونږ تقریبا 300 MB وو، 300 KB وو البته وبخئ. دا مې دلته انتخابوم. دا یې مونږ کاور شو، شاته دی لوګو شاته. بیا وایي پښتو کې نوم انتخاب کړه. پښتو کې م لیکم سکندر. بعد هغې نه وایي چې په عربي کې فارسي کې ولیکئ سکندر سپورټ. بیا عربي کې سکندر سپورټ. دا چې کله تاسو ډک کولی شئ خپل زون انتخاب کړئ. زه کابل کې. بعد هغې نه تاسو لوکیشن غواړئ، لوکیشن هم پیدا کړئ. بعد هغې نه تاسو ته وایي سلیکټ موډل ټایپ، وایي کوم هغه کې تاسو خدمات لرئ. ګوره فوډ لري، فارمسي لري، سرویس لري، ابابل بازار لري. مونږ ابابل بازار انتخابو ځکه چې دا په ابابل بازار کې خرڅېږي. بعد هغې نه ټیکس انتخاب کړئ. مونږ ټیکس په افغانستان کې نه لرو، 0% دی په دې محصولاتو مستقیم. بیا وایي څومره ټیم کې پلیس کولی شئ. زه ورته وایم چې 1 ورځ نه تر 2 ورځو پورې محصول رسوم. دلته هم کولی شئ ورځ یا منټ هر څه چې وي انتخاب یې کوئ. دلته وګوره 1 to 2 day دا هم انتخاب شو. ټیکس 0. بیا نیکسټ کړئ. چې کله تاسو دا نیکسټ کړئ دلته مو نوم غواړي، خپل اصلي نوم د کوم مارکیټ نوم نه، مثلا سکندر احمدي. بیا یو تلیفون معتبر نمبر غواړي، ورکړئ. بیا یو ایمیل غواړي، ایمیل ورکړئ. ایمیل
ایمیل ولیکئ. بعد هغې نه یو قوي پاسورډ بیا هماغه رقم ورکوم کابل 1 2 3 4 صحیح او دغه هم 8 حروفونه شول همغه شو کابل 1 2 3 4 او بس یو شان دي که نه ویې ګورئ یو شان دي نور یې سبمیټ کوئ. تاسو ته یو دلته بل هغه لري اپشن لري تاسو وایي کمیشن بیس باندې کار کوئ که سبسکریپشن بیس باندې کولی شئ دې کې یو انتخاب کوئ. سبسکریپشن بیس کې تاسو ته لري څو پلانونه. ساده نه به شروع وکړم. اول بیسیک کې ګوره کله چې تاسو دلته سبسکریپشن ولیکئ په اول کې ابابل کې ته باید دومره پیسې ورکوئ که پیسې په اول کې نه ورکوئ کمیشن بیس انتخاب کوئ. که چېرته تاسو وایئ موږ ته په یو کال کې 365 ورځې لیکلي یو کال کې 900 افغانۍ راکوئ تاسو کولی شئ 15 آرډرونه واخلئ په دې باندې او هغه همدارنګه تر 5 پروډکټو پورې اضافه کولی شئ دې نه زیات نشئ کولی او نوره د خدمات هم لري چې موبایل اپ لري هغه د چټ دی هغه هم پکې اخیستلی شئ کولی شئ چا سره څوک محصول پوښتنه کوي د محصول ریویو ده او همداسې سیلف ډیلیوري خپله ډیلیوري هم کولی شئ. بل پلان لرو موږ 1.5 افغانۍ د یو کال دپاره هغې کې مکزیمم زیاترین آرډرونه چې تاسو اخیستی شئ 40 دي تر 10 زیات پروډکټ نشئ اچولی تر اخره 10 پروډکټ اچولی شئ او بل موبایل اپ دی چټ دی او هغه دی پاس دی او دا نور سامان دي پکې چې دا تاسو ته درکوي. بل که تاسو د 2.5 ګولډ پلان واخلئ په دې کې هر څه میکزیمم نه لري انلیمیټډ څومره محصولات چې لرئ 1 2 زر 500 هر څومره چې تاسو محصولات لرئ په ابابل کې اچولی شئ. بل موږ لرو میکزیمم پروډکټ هر څومره چې د زړه وي او دا نور خدمات چې مې مخکې ویلي دا ټول په دې کې شته دي. نو زه مثلا د 2.5 پلان نه اخلم مثلا پیسې هغه تاسو خپل کاروبار ته وګورئ څومره غټ دی یا دا واخلئ که چېرته ټرای په حالت کې کوئ دې کې امکانات کم وي بیا دا واخلئ که غواړئ نه هر څه انلیمیټډ وي اول تجارت صحیح شروع کوئ 2.5 افغانۍ ورکوئ او د کال 365 ورځې پورې هر څه میکزیمم دي دا بیا تاسو کوئ. نو که چېرته دا هم نه کوئ نو تاسو باید یو بل کار وکړئ کمیشن بیس باندې چې کله تاسو کمیشن بیس یا کوم سبسکریپشن واخیستئ دا سبمیټ کوئ او تاسو اکاونټ جوړ شو. زه دا سبمیټ کوم. دا چې کله تاسو سبمیټ کړئ تاسو ته مبارکي ده چې تاسو سټور جوړ شو او اولې صفحې ته مو واپس راوړي. نو دا و د سټور جوړونې ټوله لار دې نه زیاتې څه هم نشته. ستاسو سټور جوړ شو ستاسو سټور چې کله مکمل جوړ شو ستاسو سټور چې کله سرچ کوئ هغه به نه وي محصولات به مو نه وي. نو د دې دپاره باید موږ څه وکړو موږ باید بیا وروسته منتظر شو تر څو ابابل زموږ سټور ویریفای تایید کړي یعنې هغوی یې ورته ګوري چې د داسې سټور دی ځکه ځینې سټورونه شاید مناسب نه وي. کله تایید شو هر څه وشول نو ستاسو سټور به اتومات په ابابل اپلیکیشن پبلیش شي. دا ویډیو به تاسو ولیدله او مخکې دې نه چې دا ویډیو ختمه کړم زه تاسو ته یو څه ویل غواړم که چېرته مو د لوګو جوړولو ویډیو نه وي لیدلي هغه دې نه مخکې اپلوډ کړی کولی شئ ویې ګورئ پاسه انسکرین کې به ویډیو وي یا ډسکرپشن کې وګورئ. او بله مهمه خبره دا ده چې که چېرته ساده اکاونټ مو نه وي جوړ کړی ساده اکاونټ اول باید جوړ کړئ هغې ویډیو هم په چینل کې شته ده. نو په بلې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو په ابابل کې خپل محصولات اضافه کړو. ښه وخت ولرئ او خوشحاله اوسئ.